شاوخوا بل کورونه هم نشته دی. نو دغې کور دغه یو کور دی، دې کې نه خویندې اوسېږي. راغلی یم هغه مورکۍ نه وه، خو هغه مورکۍ هم راغله. دغه ده هغه مورکۍ راغله. السلام علیکم. مورکۍ مونږ تا پسې راغلي وو، که په کور کې زنانه وي لانډو څنګه یې جوړې چېرته تللی وي؟ دا روژه ده او څنګه عادي جار شي ما لږ غوړي که څوک راکړي، لږ چای څوک راکړي، لږ ګوړه څوک راکړي، دا ګور ورکومه دې پسې دغې پسې ورکم. دا 3 میاشتې را باندې داسې سختې تېرې شي چې دا ورور ستا دی، دې پسې 20 عارضه تلي. ما له ما سره لږ کومک وکړه. دې ویلې مورې زما تره دی او پوروري دی، زه هغې سره کومک کوم، تا سره یې نه شم کولی. اوس څه شي پسې تللی وي؟ څه دې ټول کړل؟ دا دې څه ټول کړي؟ دا وښیوه دا په دې څه کوي؟ دا پخه نو دا خو څو دانې دې تیار کړي، دا پخوئ؟ خود پخه خو پاتې نه شم، ته راپسې راغلې بس کول مې کوه، دومره مې کول چې پخول. او جواب دې راولېږه. کور ته ځو، ستړی مو سي، زه کور ته ځو. قدمون را سره اوسئ، کور یې مو ګورئ. نو دغه مورکۍ لاړه په دغې پوره ډاک کې، بل کورونه نشته دی. مورکۍ دغلته اوسېږي. 9 لورګانې دي. دغه 40,000 روپۍ یو بااحساس ورور را لېږلي وو. بیا هغې ویلي وو چې 25,000 په دغې کور سپاره او 15,000 بل کور یې راته ښودلی وو. تاسې را سره اوسئ چې ځو. ستړی یمې؟ ښه، څنګه خبرې خو مونږ وکړې، څنګه تېر شو؟ روژه موژې دپاره دې څه واخیستې؟ څه مې هم ځای نه دی اخیستې، بس ګرځم په کورونو کې، ماښام راځم. هغه ورځ مې دا جانکیان را سره باسم، کوی ته ورکوې مونږ څه شی پاخه کړو. ماښام اذانونه کې مال الله ته صبر وکړئ. نه چا له ګوړه راکړه، ته چا د جوارو، چا دغه لږ لږ چای او بوتل کې غوړي اوسم هغلته خوړو باندې ککړ او بېګا چې واغه الله دې ورسره ښه وکړي. ورپسې لاړم په ژړا شوم، هغې راته 1 کیلو غوښه راکړه، یو 4 ګېډۍ ګندنه راته. بس دا له دا 3 میاشتې زه داسې مې شپې مې تېر کړي په ژړا، اوړه باندې او په دې ناونو ته ځه سره اچېته او بیا بېرته راځه. بس څه وکړو نو بس ګرد دا ګرد سمارخېل ګجران زما لورګانې 9 دي. زامن دې نه دي شوي؟ زامن مې شوي، زوی 2 مې زامن مړي دي او 3 مې جنکۍ مړي دي. الله، زامن د دنیا نه بس د سار بچي مې مړي دي او اوس دا 6 جنکۍ. او خاوند دی؟ خاوند نه لرم زه. دا فرش مرش هم نه لري؟ دا فرش نه لرم زه. دغه بسترې چې دي دا مېلمانه مې راغلي، دغه 2 توشک او دا مې دغلته دې مرتب سره لیسې سره مې خور ده، د هغې نه مې راوړل. لورګانې مې راغلي، ما له اوس څنګه چل کوم، شړلې خو غریبانانې نه شم. د هغې نه مې هېڅ هم نه لرم زویه. دغه بخارۍ راته الله دې ورسره ښه وکړي. نه راوړي دا اوبه؟ اوبه زویه لاندې ریاست نه، هلته لاندې خوړ چې دی دغې خوړ ځینې راوړو زویه، دروازې راپسې پورې کوي، اړمونه ورته چې د اوبو مې هم سخته ده زویه، پناهي مې نشته دی. په دې روژه کې اوبه چلول سخت نه دي؟ داسې دا لور مې داسې شوې ده چې داسې شوې ده. کوم لور دې راوړي؟ دا 3 واره دا اوبه راوړي. دا غریبانان دي چې داسې په دې چړۍ چې راخېږي، داسې وچې شوي، یو خو خوراک نشته او بل دغسې سختې اوبه. درته څه وایم چې نور داسې جړه نیولې م، دا 15 شپې پاڅېږم، پیشنامینه مخکې 12 رکعته تعجب لمونځ کوم او الله ته مې لاسونه دغسې نیولي. یو وارې ستاسو کور ته لاړم. ښه زمونږ کور ته راغلی؟ او دې دوکاندار بس هغه دعا دې قبوله شوله او بس یې هغه دې الله دې ستا عمر ډېر کړي، خدای دې ستاسو خیرات قبول کړي. پیسې به وشمارو. خورکۍ دغه ورور لېږلي وو 40,000 روپۍ، بیا ویلي 25,000 روپۍ دې کور ته ورکړه، 15,000 بل ځای کې. زه یې شمارم 25,000 روپۍ ته یې ښودلی وي. ګوره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ګوره دا د 15 دغه 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25. دغه 25,000 روپۍ مې درکړلې چې دغه ورور را لېږلي وو چې 40,000 روپۍ کې 25,000 تو یې ښودلی وي، 15,000 روپۍ بل کور یې ښودلی دی. 15,000 روپۍ تاسو راغلې، لاسونه جګ کړئ، دغه ورور ته دعاګانې وکړئ. الله دې عمر ډېر کړي، خیرات دې قبول شي، هغه ځای کې دې په خره شي، اتنګ ځای کې چې اړخې لګېږي هغه دې رڼا شي، جنت فردوس دې شي ورته، او خدای دې په ځوانۍ برکت کړي، خدای دې زر کلن کړي، الله دې خیرات قبول ثوابت کړي، خدای دې ټول عمر و پروا یې ورته ورسوي.
خیر او اوسې. خدای دې تا سره هم ښه وکړي زوی. مننه. پرمدر کې چې وږی موړ کې بربند پټ. خیر او کوشش دا وکړه چې مورکۍ دغه 15,000 روپۍ د دې لورګان د زر سودا راوړه او کالي مالي وغیره ورته چې اختر هم رسیږي ورته واخله. صحیح ده. خیر اوسې قدرمندو، اجازه راکړئ چې بل کور ته ځو. کسات پور